ملګرو ما ستاسو سره ویډیو شیر کړې وله پروند په هغه کې ما ستاسو سره دا مجلس کړی و چې دغه بیټري به ته څنګه معلوموي چې اوس د دې انورټر سره د دې بي ام اس چې دی هغه اکټیو دی که نه دی اکټیو. دغه سیټ اپ ما دلته په پیرلل کنیکشن کې ولګوئ. نو زه تاته په دې ویډیو کې دا در ښکاره کوم چې په پیرلل کنیکشن کې بیا څو دانې بي ام اس چې دی هغه لګیږي. که چیرې ستاسو سره داسې انورټران که هرې کمپنۍ غ انورټران ستاسو سره موجود وي د هغه چې دی بي ام اس یو دانه د یوه انورټر سره چې دی هغه لګیږي او د نورو انورټرانو سره چې دی هغه په خپله چې دی ورسره راسي ځکه انورټران چې دی هغه پیرلل سي یعنی موازي ځینې جوړ سي. نو چې کوم ټیم موازي کنیکشن ځینې جوړ سي بیا بیټري چې دی هغه بیا یوه دانه د بي ام اس چې دی هغه ورسره لګیږي یعنی بیټري خو د هغه د ده سره درې دانې لګېدلې دي لیکن خبره دلته دا ده بي ام اس به څو دانې ورسره لګیږي. بي ام اس چې دی هغه یو دانه ورسره لګیږي د دې بیټري سره چې دی هغه بي ام اس لګېدلې دي. دغه دوه تارونه چې کوم تاته معلومیږي دغه یو تار چې دی هغه د بي ام اس غدي او دا بل تار چې دی هغه د پیرلل کنیکشن غدي د بیټري غ. نو دغه چې کومه بیټري تاته معلومیږي دا ماستر بیټري ده د دې انورټر سره چې دی هغه دلته معلومیږي یعنی ساين چې دی هغه بلینک کوي. په دې سیټ اپ کې چې کوم ماستر یو پی اس دی هغه دغه دی دا وګوره دا په دې خاطر دلته سره واوړي د د چې کوم پروګرام دی هغه یو سلیپ سي ابل ماستر سي بیا ابل ماستر سي ابل سلیپ سي دا رقم ترتیب دی یعنی چې کوم بي ام اس دی هغه د دې بیټري سره د دې انورټر سره تارې دلته موږ د دې انورټر سره لګولې دي. اوس که ته چیرې دغه سیستم بند کې او بیا راولاړ سي دغه یو پی اس چې دی هغه اول سٹارټ کې نو چې سٹارټ کې بیا دغه چې کوم سلیو 2 انورټر دی په دې ځکه بیا ماستر یو پی اس چې دی هغه راسي دا وګوره یعنی دغه ما اول سٹارټ کوي خالی په دې خاطر چې ستاسر په خلاصي چې دا ډولم په سیستم کې چې دی هغه کیږي. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې په پیرلل کنیکشن کې په موازي کنیکشن کې بي ام اس چې دی هغه یو دانه لګیږي دا وګوره دغه کوم ساين تاته معلومیږي چې دا غورځي دا د ال آی په لیکلي دي دته بي ام دغه وای لیتیماین بیټري یعنی لاین چې دی هغه اوس اوکې دی د درو سره انورټران سره چې دی هغه یو دانه بي ام اس لګېدلې دی. که د چیرې ویډیو خوښه شوي د خپل ملګرو سره هم شیر کړه چې د هغه هم یو فایده ځینې وسي. ملاویږو د نوي ویډیو سره د نوي ټاپک سره دا مهال د خدای په امان.